صحیح ده. نو زه به اوس تاسو سره ګیم شروع کوم. صحیح ده. صحیح. دا ادم یاد شي دا سلیټ او بالکل سلیټ کنه. صحیح ده. ما تاسو لرولې دا والی تاسو یادونه تازه شي دا والی دا والا سره. اوکې فاین. ها زه به اوس تاسو ته وایم او تاسو به خپل جواب چې د سلیټ باندې لیکئ. اولنۍ لاړ که مې نظر شي زه به ستا لارې ته ګورم د دې غزل شاعر څوک دي. 3 آپشنز دي. لایق زاده لایق، اباسین یوسفزۍ که ډاکټر اعظم اعظم. خدای بخښلی. نقل به نه کوي څه ولیکه زما نوم ولیکه. ما د سنګر پته ده خو شاعر نشته پته. ښه نو یو څه ولیکه که نه هسې توکه ولګو کېدای شي ولګي. یقین وکړه. تاسو ته نومونه یاد کړه بیا وایه. ما لایق زاده لایق، اباسین یوسفزۍ، ډاکټر اعظم اعظم. تاسو په وښایه که تاسو ما اباسین صاحب. Very good. دا صفا کې نیکسټ ته ځم کنه. هسې په خوله وایم چې ښه تېرېږي بغیر له تا وختونه نه تېرېږي. د دې سندرغاړي نوم څه دی؟ نغمه، شکیله ناز او کماجبین قزلباش. دوباره ریپیټ. هسې په خوله وایم چې ښه تېرېږي بغیر له تا وختونه نه تېرېږي. شکیله ناز، نغمه، کماجبین قزلباش. خدای بخښلی. شکیله ناز. ما مې لیکلی شکیله مې لیکو. نه خو لیکلی خو څوک مخکې ولیکي که نه. خیال دی؟ صحیح ده. ته ډېره لایټ اخیستې. اوکې نیکسټ دی. ښه اوکې ښه دا هر ځای خپل خوندونه خپلې مزې خو پېښور دی که نه. د دې د شاعر نوم څه نوم د دې سندرې د شاعر څه نوم دی؟ غني خان، خاطر افریدي که فضل سبحان عابد. خو مخکې ما لیکلی بیا. دا هم پکې شته که نه. دا هم پکې ده. دا تیزه ده که نه. دا هم پکې ده که نه. ښه اول به کله غم و اول ځل دا ټپې چا ویلې وې؟ رحیم شاه که هارون باچا؟ فی خان. هغې ورسره وموي نه ویل هم دی که نه یوازې لیکل. نه دی مخکې ما مخکې خیال دی نو خیر دی. نه دا چیټینګ ده. ډېره بده ده. اوکې زه بل اوکې ریډي. اوکې د رحمان بابا مزار چرته دی؟ نوخار، مردان، پېښور. نوخار. نه سیریس پېښور نوخار. ما ته خو په پېښور کې دی. اوکې فاین ګډ. اوکې صحیح ده. اوس نو ها